کې وضاحت ورکړه د وطن ګوند سلامونه او نیکې هیلې ټول ته وړاندې کوم. ایله دا جوړ روغ صحتمند اوسئ. د ما د انجینر صاحب نه یوه پوښتنه ده. تنها پوښتنه مې دغه ده چې انجینر صاحب ډېر د سیکولریزم مخالف دی. هغه غواړي چې په د افغانستان کې اسلامي نظام را ټینګ شي. دا موږ ټول غواړو، په دې کې هېڅ شک نشته. ما پوښتنه د انجینر صاحب نه دغه ده چې تاسو دومره د سیکولریزم نه بد وئ، ولې تاسو په یو سیکولر ملک کې چې ترکیه ده په هغه کې ژوند کوئ، او ولې تاسو د یو سیکولر ملک د ترکیې تابعیت اخیستی، او ولې تاسو د یو سیکولر سره چې عکسونه اخلي سیکولر نه سیکولر هر چې دي خیر ده، او تاسو د یو سیکولر سره عکس اخلي او هغه په خپل فیسبوک کې په ډیر فخر سره دغه کوي لګوي. موږ څنګه د تاسو په خبر باندې باور وکړو چې تاسو د موږ په ملک باندې د جهاد فتوی ورکوي، او تاسو خپل په یو سیکولر ملک کې ژوند کوي او د یو سیکولر سره عکس اخلي او هغه په ډیر فخر سره د خپل په فیسبوک کې هغه کوي نسپوي، او د یو سیکولر ملک تابعیت اخلي او په ډیر فخر سره هغه موږ ته په فیسبوک کې خو راښیي. موږ څنګه تاسو په خبر باندې باور وکړو؟ توتله خانه ودرېږه چې د جواب درکړي، بیا به مخکې لاړ شي. جواب ورکوم. د وطن ګوند صاحب وروره نوم د چهار څه ده خبر داسې او دا د داسې ګوند غړی ده چې هغه ګوند بیخي وجود نه لري انجینر صاحب. خیر هغه خو له منځه لاړه، خو دا پاتې شونکي چې دي دوی باید توبه وکاږي، دوی خو داسې نه کېږي، توبه خو باید وکاږي. نو وروره ګرانه وروره، اول دې باندې ځان پوه کړه چې مخکې په دې ترکیه کې سیکولر سیستم و، هغې ته په عربي کې علماني وایي او په انګلیسي کې ورته سیکولر وایي، چې اسلام له هغه سره هېڅ علاقه نه لري، له دین سره. له د اسلام او د دین موږ په هغو باندې پوهېږو، دغو تشریح موږ ته مه کوه او موږ ته ووایه چې تاسو ولې په هغو ځایو کې ژوند کوئ. غوږ ونیسه. نو هغه دا سیستم و چې اسلام او سیاست سره بیل دي. بیا له هغې نه وروسته الحمدلله دا اوسنی نظام چې راغلی رجب طیب اردوغان دا د موږ د سر تاج ده، او دا ما چې چا سره عکس اخیستی ده دا وزیر دفاع کار ده. یقین وکړه چې یو ساعت زه ورسره غږېدلی یم چې د اسلام یو دومره مسلمان انسان ده چې بالکل ما چې دا لامې وکتې ما دا خو د الله ولي ده ډېر غټه. هغه سیکولر نه ده، ځکه زه په فخر ورسره عکس اخلم. هغه یو د موضوع د ګیرې پرېښودو نه پرېښودلو ده، یو موضوع ده د سیکولر او د سیکولر د عقیدې. د هغوی عقیده الحمدلله اسلامي ده. هغوی غواړي چې هغه سیکولر ترکیه اسلام ته راولي. نو ځکه اولا عقیده د موږ هم د اسلام ته غوږ ونیسه لیونیه غوږ ونیسه. درته تشریح درکړم بیا طویل مه کوه. یو هم نه دواړه غوږونه ونیسه بیا دې قطع کومه. نو زه د ترکیې تابعیت لرم، د افغانستان تابعیت لرم. الحمدلله د افغانستان تابعیت نه زه نه یم ګرځېدلی، او که په افغانستان کې اسلامي نظام راغی له همدغه ځای نه زه تا سره وعده کوم چې زه به انشاءالله په خپل افغانستان کې ښکلی تجارت کوم او ښکلی ژوند به تېروم. نور څه غواړم؟ زه خو د سیکولر راغلی یم او دلته دا خط دي سیکولر ختمول غواړي، موږ یې حمایت کوو. نو نور د خدای خوشحاله لره او خبره همدغه نه ده. جواب دی، مهرباني وکړه دغه ورور